أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة أولنا سپارة آیت نمبر 51. الله سبحانه وتعالى فرمائي وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى ياد کا وقت منگ واغستل وعدنا موسى عليه السلام نا 40 ليلة د سلويخ تشپو د پاره د ملاقات پکوه تور غر کې ثم اتخذتم العجل بیونی ولتاسو سخیلرا په عبادت سره من بعد رستو داغه د کوه تور د تکنا وانتم ظالمون او تاسو زیاتی کوونکې ثم عفونا عنكم بیا ما معاف کړل تاسو من بعد ذلك رستو د دینه لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ وَإِذْ آتَيْنَا یاد کا وقت منگا ورکو موسی الكتاب موسی علیہ السلام لکتاب یعنی تورات والفرقان او دارنگ حق او باطل کے فرق کون کی قوانین او فیصلے لعلکم تهتدون دے دا پارا چی تاسو پس ملار شے ہدایت ممیبیا وَإِذْ قال موسی یاد کا وقت چی وی موسی علیہ السلام لقومی خپل قوم تا یا قوم ایدما قوما انکم ظلمتم بیشک تاسو زیاتی کړی دی انفسکم په خپل ځانونو باندې باتخاذکم العجل پنیولو د سخیلره په عبادت سره فتوبو الی بارئکم پس توبه وباسئ خپل خالق ته یعنی الله ته فاقتلوا انفسکم پس وجنئ ځانونه خپل دغه ستاسو کفاره ده ذالکم خیر لکم دا خبره غوره ده ستاسو دپاره عند بارئکم پنیز د رب ستاسو پنیز د پیدا کوونکي ذات ستاسو فتاب علیکم پس توبه قبول کړله الله تعالی ستاسو انه هو التواب الرحیم بشکا توبه قبلونکي رحم کوونکي دی واذ قلتم یاد کې وخت چې وی تاسو یا موسی علیه السلام لن نؤمن لك هم هرگز یقین نکو پتا باندې حتی نر الله جهرتن ترسو چمنی ویلی دلی اللہ تعالی خکارا پخپل باندے فاخذتکم الصائقه پس رونی ولو تاسو لر یو تندر یو چڑق وانتم تنظرون او تاسو کتلو ثم بعثناکم بیا منگرا جوندی کړی تاسو من بعد موتکم رستو د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ وَزَلَّلْنَا أَمُوسُورِ وَكُو عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ بَتَاسُ باندې د وریځو په میدان تیح خبره ده وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ او دارنګ موږ نازل کو پتا بس باندې من او سلوا من ویل کیږي تورنجبین ته سپین سیز وی په خونانو کې وی او سلوا مړزانو کلوا من طیبات ما رزقناکم خورئ د پاکه سیزونه چې ما کوم رزق درکړی تاسو ته وما ظلمونا ما زیاتی نو کړي په دوی باندې ولکن کانو لیکن ودوی انفسهم یظلمون بخپل ځانونو باندې زیاتی کوونکې صدق الله مولانا العظیم